د خبرونو سرټکی د جرمني بون ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ بیرته فعاله شوې ده. یونیسف په افغانستان کې د ماشوم د ودې د 80 مرکزونو له جوړولو خبر ورکړی. شکریه بارکزی د آزادۍ نړیوال کانګریس مرستیاله وټاکل شوه. د ناټو پخواني عمومي منشي افغانستان کې په خپله ماتې اعتراف وکړ. او اوکراین له اروپایي ټولنې سره په ګډه پر روسیې د 20 کڅوړې بندیز ته چمتووالی اعلان کړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په جرمني کې میشتو افغانانو ته خبر ورکړل شوی چې په بون ښار کې د افغانستان جنرال کونسلګرۍ خپل فعالیت له سره پیل کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې هیوادوال کولی شي چې سر له نن څخه د قونسلي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره د ویب پاڼې له لارې انلاین نوبت واخلي او مراجعه وکړي. سرچینه زیاتوي چې ډیر ژر به د پاسپورټ د چاپ چارې هم په دغه قونسلګرۍ کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 جولای میاشت کې جرمني د طالبانو حکومت 2 ډیپلوماتان ومنل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د نړیوال بانک په همکارۍ په روان کال کې په افغانستان کې د ماشوم د ودې 80 مرکزونه جوړ کړي دي. د یادې ادارې په وینا چې شاوخوا 100,000 ماشومان به د دې مرکزونو له خدمتونو برخمن شي. دا مرکزونه ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کوي او د مور او ماشوم ترمنځ اړیکه پیاوړې کوي. یونیسف پرون ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د غرنیو سیمو ډیری کورنۍ مغذي خوړو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ټکنالوژۍ او معاصرو علومو د ودې لپاره 633 بستونه منظور شول. د لوړو زده کړو وزارت رسنیز دفتر ویلي چې د طالب مشرتابه د ځانګړي حکم له مخې د عصري او نوي ټکنالوژۍ د زده کړو د پراختیا لپاره 633 نوي اداري او کادري دندې تصویب شوې. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه بستونه د لوړو زده کړو وزارت د 9 او 10 عالي شورا د پریکړو پر بنسټ رامنځته شوي پوهنځیو او ماسټرۍ برنامو لپاره ځانګړي شوي چې پکې کمپیوټر ساینس، انجینري، مصنوعي ځیرکتیا او ریاضیات شامل دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د بنسټیزو پروژو ترڅنګ د عصري علومو د ودې او پراختیا لپاره ګڼ شمېر علمي او تخنیکي پروګرامونه عملي کړي دي. شکریه بارکزی د آزادۍ نړیوال کانګریس مرستیاله وټاکل شوه. د افغانستان د مخکني جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړي او په ناروې کې پخوانۍ سفیره شکریه بارکزی د آزادۍ نړیوال کانګریس مرستیاله ټاکل شوې ده. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي دغه ټاکنه د آزادۍ نړیوال کانګریس د هغه ژمنې څرګندونه کوي چې د ګډ او ټولګډونه مشرتابه د ښځو د ونډې پیاوړتیا او د ازادۍ، برابرۍ او انساني کرامت د ارزښتونو د پلي کولو لپاره یې کړې ده. شکریه بارکزی د کانګریس غړو ته بیا په خپل پیغام کې د ازادۍ، برابرۍ، عدالت او د نړیوال بدلون لپاره د ګډو هڅو ژمنتیا څرګنده کړې ده. د آزادۍ نړیوال کانګریس 2مه ناسته پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې د شاوخوا 80 هیوادونو د استازو په ګډون پیل شوه. کندهار کې د انارو 3 ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پیل شو. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست اعلان کړی چې نن یعنی دوشنبه د انارو د حاصلاتو د فصل په مناسبت په دې ولایت کې 3 ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پیل شو. د یاد ریاست رئیس انعام الله سمنګاني رسنیو ته ویلي چې دغه نندارتون انارو کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې او ملاتړ په موخه جوړ شوی دی. د یاد نندارتون په لسګونو غرفو کې د هیواد کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. کندوز کې امنیتي ځواکونو یو کس له کورني بند څخه ژغورلی. کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ پولیسو یو ځوان له کورني زندان څخه چې له کلونو راهیسې د خپلوانو له لوري په زنځیرونو تړل شوی و ژغورلی او د درملنې په موخه یې روغتون ته لیږدولی. د یاد وزارت په وینا د خوشي شوي کس پلار او ورور یې په تور نیول شوي او د څېړنو په موخه عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. تر دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د کورني تاوتریخوالي او بېلابېلو ستونزو له امله ورته قضیې رامنځته شوي چې نه یوازې نارینه بلکې نجونې او مېرمنې هم قرباني شوي دي.
د ناټو پخوانی عمومي منشي افغانستان کې په خپله ماتې اعتراف وکړ د ناټو پخوانی عمومي منشي ینس ټولټنبرګ چې اوس د ناروې مالیې وزیر دی اعتراف کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د ناټو لپاره تر ټولو ستره ناکامي وه هغه له ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دا د ناټو تر ټولو لویه ناکامي ده که څه هم دردناکه وه او ډیری خلک یې ځورولي خو لا هم باور لري چې له افغانستانه د وتلو پریکړه سمه وه هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې له پراخو پانګونو سره سره د افغانستان حکومتي ادارو او امنیتي ځواکونو د طالبانو پر وړاندې مقاومت ونه شو کولی او د افغان حکومت چټک سقوط د هر چا لپاره غیر متوقع و د کانګریس سناتوران د امریکا حکومت د موقت بندیدو د پای ته رسیدو لپاره هوکړې ته رسیدلی دي د فاکس نیوز راپور له مخې د امریکا سنا جرګه د داسې طرحې د تصویب په پړاو کې ده چې موخه یې د فدرالي حکومت د 40 ورځني تعطیل ختمول دي دغه تعطیل زرګونه دولتي کارکوونکي له کاره پاتې کړي د خوړو مرستې ځنډولي او د هوایي سفرونو ګډوډي رامنځته کړې ده تمه ده سنا د استازو د مجلس هغه طرحه ومني چې د 2016 کال د جنورۍ تر پای د حکومت تمویل تضمینوي د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 ډیموکرات سناتوران به له دې طرحې ملاتړ وکړي د هوکړې له مخې جمهوري غوښتونکي به د دسمبر په میاشت کې د روغتیایي مرستو د تمدید په اړه د رایې ورکولو ژمنه کوي او همدارنګه به د کارکوونکو د ډله ییزو ګوښه کولو ځینې پریکړې لغوه شي او د خوړو د مرستو پروګرام به 1 کال نور هم وغځول شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي اعلان کړی چې هیواد یې له اروپایي اتحادیې سره د روسیې پر ضد د شلمې کڅوړې د بندیز پر چمتو کولو بوخت دی زیلینسکي ویلي تمه ده د دې کڅوړې محتوا په راتلونکې میاشت کې بشپړه شي او په نوي لیست کې به هغه روسي شرکتونه او کسان شامل شي چې لا هم د انرژۍ له سرچینو ګټه اخلي ولسمشر زیلینسکي زیاته کړې چې په دې پکیج کې به د هغو کسانو په اړه تازه معلومات هم شامل وي چې د اوکرایني ماشومانو په تختولو کې لاس لري او ټینګار یې کړی چې دا موضوع باید د نړیوال فشار لاندې راوستل شي زیلینسکي ټینګار کړی چې دا هڅې باید لا پیاوړې شي څو د روسیې د جګړې ماشین کمزوری او د اوکراین پر وړاندې بریدونه محدود شي د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لړ مهم خبرونه تر بیا ښه وخت